بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته ډېرې مهمه جملې کوم کو چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو درسه هماخه لایک کوئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کوو I like reading books زه د کتابونو لوستل خوښوم I like reading books زه د کتابونو لوستل خوښوم She walks to school daily هغه هر ورځ ښوونځي ته ځي که څوک موږ یادو چې هغه هر ورځ ښوونځي ته ځي نو په انګلیش کې به وایي she walks to school daily یعنی daily روزانه ته وایي The sun rises in the east لمر له ختیځ څخه راوځي یعنی که موږ چېرته وایي چې لمر د ختیځ څخه راوځي نو په انګلیش کې به وایي The sun rises in the east They are playing soccer هغو فوټبال لوبوي یعنی ساکر څه ته ویلی شي ساکر موږ فوټبال ته ویلی شو یعنی که موږ څوک یادو چې هغو فوټبال لوبوي نو په انګلیش کې به څه وي They are playing soccer یعنی ساکر فوټبال He drinks coffee every morning هغه هر سحر کافي څښي یعنی که موږ څوک یادو چې هغه هر سحر کافي څښي نو په انګلیش کې به وي He drinks coffee every morning I live in a small town زه په یو کوچني ښار کې اوسېږم که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زه په یو کوچني یعنې په وړوکي ښار کې اوسېږم نو په انګلیش کې به وایي I live in a small town یعنې small وایي وړوکي ته We enjoy watching movies مونږ د فلمونو کتل خوښوو که تاسو چېرته یو کس ته وایي چې موږ د فلمونو کتل خوښوو نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شي We enjoy watching movies movies څه ته ویلی شي فلمونو ته The cat is sleeping پیشو ویده ده یعنې که موږ چېرته یو کس ته وایي چې پیشو ویده ده نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شو The cat is sleeping sleeping څه ته ویلی شي چې کله یو کس ویده وي She sings beautifully هغه ښکلې غږ لري یعنی که موږ چېرته یو کس یادو یو جینۍ یادو چې هغه ډېر ښکلی غږ لري یعنی ډېر ښایسته اواز دی نو په انګلیش کې به وایي She sings beautifully He works at a bank هغه په بانک کې کار کوي یعنی که موږ چېرته یو کس یادو چې هغه په بانک کې کار کوي یا په یو بل ځای کې کار کوي نو په انګلیش کې به وایي He works at a bank که بانک نه وي نو بیا ورته تاسو شاپ هم ویلی شئ I have a new bicycle ما نوی بایسایکل اخیستی دی یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې ما یو نوی بایسایکل یعنی سیکل اخیستی دی سیکل خو تاسو پیژنئ نو په انګلیش کې به وایي I have a new bicycle She is writing a letter هغه یو لیک لیکي یعنی که موږ چېرته یو کس یادو یو جینۍ یادو هلک یادو نو موږ به په انګلیش کې داسې وایو چې هغه خط لیکي نو She is writing a letter کو هلکي بیا به موږ he استعمالو They love traveling هغوی سفر کول خوښوي که موږ چېرته څوک یادو چې هغو سفر کول خوښوي نو په انګلیش کې به وایي They love traveling He studies English every day هغه هره ورځ انګلیسي زده کوي که موږ چېرته څوک یادو چې هغه هره ورځ انګلیسي زده کوي نو په انګلیش کې به وایي He studies English every day یعنی every day موږ روزانه ته وایي The dog barks lovely سپی په لوړ غږ غاپي یعنی بارک چې کومه دی دا تاسو څه ته ویلی شئ دا تاسو هغې ته ویلی شئ کله چې یو سپی غاپي او لوډلی چې کومه دی دا موږ څه ته وایي یعنی په لوړ اواز سره په تیز اواز سره I eat breakfast at 7 am زه هر سحر په 9 بجې مطلب څه کومه ناره خورم یعنی مطلب ناشته کومه یا سحر چیز کومه بریکفاست موږ د سحر څه ته ویلی شو سحر کې چې کله موږ چیز کو She cooks dinner for the family هغه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پخوي که موږ څوک یادو چې هغه د کورنۍ لپاره روټۍ پخوي نو تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ She cooks dinner for the family ډینر تاسو څه ته ویلی شئ دا تاسو ته ما مخکې هم ایکسپلین کړو چې ډینر موږ د ماښام روټۍ ته ویلی شو تاسو چې ماښام کې څومره خوراک هم کوئ دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل څه ویلی شئ دې ته تاسو ډینر ویلی شئ شي کوکس یعنی دا کوکس دې سره ما دا اس ځکه ولګو دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی یعنی کوم ځای کې هم چې تاسو ته کله پریزنټ انډیفینټ ټینس راځي نو تاسو به څه کوئ تاسو به واحد غایب سره یعنی شي هی سره به تاسو اس لګوئ We are learning
English. مونږ انګلیسي زده کوو. یعنی کو چېرته تاسو یو کس ته وایي چې مونږه انګلیسي زده کوو نو تاسو ورته په سمپل طریقه کې په سمپل انګلیش کې داسې ویلی شئ We are learning English. He watches TV at night. هغه په شپه کې ټلویزیون ګوري. یعنی کو تاسو چېرته یو کس یادوئ جینۍ یادوئ تاسو ته ما مخکې هم دا ایکسپلین کړه کو چېرته تاسو مطلب یادوئ یو هلک چې هغه په شپه کې ټلویزیون ګوري He watches TV at night. یعنی واچز ما څنګه ولګو تاسو ته ما مخکې ویل چې کله پریزنټ انډیفینټ راځي هغې سره هی او شي یا مطلب واحد غایبي نو تاسو به هغې سره څه لګوئ مطلب اس به ورسه لګوئ ای اس یا اس به ورسه اضافه کوئ نو مطلب کو هغه جینۍ تاسو ورته بیا ویلی شئ شي واچز ټي وي ایټ نایټ. I need a new phone. زه نوی ټلیفون ته اړتیا لرم. کو تاسو چېرته په خپل کور کې وئ خپل ورور ته وئ خپل پلار ته وئ چې زه د نوي ټلیفون دپاره اړتیا لرم ضرورت لرم نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویلی شئ I need a new phone. یعنی نیډ چې کومه دی دا تاسو څه ته ویل شئ ستاسو چې کله یو څیز ته ضرورت راشي دې ته نیډ ویلی شئ او نیو چې کومه دی نوي ته ویلی شي. I want to learn more. زه غواړم نور زده کړه وکړم. یعنی کو تاسو چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه غواړم چې زه نور زده کړه وکړم نو تاسو ورته په انګلیش کې څه ویل شئ I want to learn more. یعنی وانټ چې کومه دی دا څه ته ویل شي وانټ چې کله تاسو غواړئ یو څیز غواړئ لرن چې کومه دی زده کړولو ته ویلی شي او مور چې کومه دی دا تاسو سمپل څه ته ویل شي دا تاسو ډېرې ته ویلی شي. یعنی کو ته وایئ چې مطلب ما ته ډېر چی پکار دی I need more tea. مطلب تاسو دغه رنګې نور جملې هم دي بیا موږ سره ټیم کمیږي خو بهرحال تاسو دا خامخا زده کوئ. She enjoys painting. هغه نقاشي کول خوښوي. یعنی کو چېرته تاسو په خپل کور کې مطلب څوک یادوئ یو جینۍ یادوئ خپله کور کې ماشوم یادوئ څوک هم تاسو یادوئ تاسو ته ما دا مخکې هم ایکسپلین کړه کو چېرته تاسو جینۍ یادوئ د هغې لپاره به شي راځي. کو چېرته تاسو هلک یادوئ د هغې لپاره یعنی نر یادوئ تاسو به هغه دپاره هی لګوئ او کو چېرته تاسو یو مطلب خپل ځان یادوئ هغې دپاره آی کو تاسو خپل ټول کورواله یادوئ تاسو به وی لګولی شئ او کو تاسو چېرته نور کسان یادوئ هغې لپاره تاسو د استعمالولی شئ. یعنې دا ټول معلومات زه ځکه ستاسو دپاره در کوم چې تاسو ته په انګلیسۍ کې هېڅ قسمه مسله نه وي. یعنی څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي چې مطلب تاسو څوک یادوئ مطلب چې هغه نقاشي کول خوښوي. یعنی نقاشي چې کومه د کومې نقشې چې څوک جوړوي هغې ته موږ نقاشي ویلی شو نو په انګلیش کې به موږ څه وي She enjoys painting. یعنی پینټینګ څه ته ویل شي تاسو چې کله مطلب مختلف قسمه تصویران نقشې وغیره جوړوئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. زه امید کوم چې انشاءالله دې کلاس نه به تاسو ډېر ارڅه زده کړي. کو چېرته بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله هم وي نو تاسو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. انشاءالله موږ به هغه ټاپک تاسو ته په اسانه طریقې سره حل کوو. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. کو چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ ځکه چونکې تاسو ته ما مخکې هم ویلو چې تاسو ماشومان د اوس نه دغه رنګ انګلیسي زده کړي نو بیا چې کله هغو غټ شي هغو ته به هېڅ قسمه مسله نه نو تاسو هغو سره خامخا دا ویډیو شریکوئ. یعنې ستاسو ماشومانو ته به فایده کیږي نو انشاءالله بیا به هغو ته هېڅ قسمه پریشانی یا مسله نه وي.